د طالبانو لوی اخطارونه نړیوالو ته دا چې څه یې ویلي دي ملګرو که تاسو هم غواړئ په پوره جزئیاتو پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ستړي مه شئ وخت مو بخیر د طالبانو د ریاست الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنیفي ویلي چې د هیڅ هیواد په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي او په خبره یې له نورو هیوادونو هم غواړي چې د افغانستان پر کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي. حنیفي دا څرګندونې دوشنبې د اوري پر 14مه په بهرنیو چارو وزارت کې د روژه ماتي په میلمستیا کې د بیلابیلو هیوادونو سفیرانو او استازو ته په وینا کې کړي دي. نوموړي زیاته کړې چې طالبان د نړۍ له ټولو هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکي دي او په خبره یې غواړي چې افغانستان یو اقتصاد محوره هیواد وي. حنیفي د سیمې او له سیمې ورواخوا هیوادونو غوښتي چې د افغانستان په لویو پراختیایي پروژو کې پانګونه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د څه باندې 2 کلونو په تېرېدو سره لا هم هیڅ هیواد طالبان په رسمیت نه دي پیژندلي. که څه هم د سیمې یو شمېر هیوادونه له طالبانو سره تعامل لار نیولې خو یې ویلي دي چې د دغې ډلې رژیم په رسمیت نه پیژني. طالبانو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ د ترلاسۍ لپاره هم هڅې کړې دي خو تر اوسه بریالي شوي نه دي او دا څوکۍ لا هم پخواني حکومت ډیپلوماټ په واک کې ده. ملګرو دا زموږ چمتو شوی ویډیو که تاسو هم د ویډیو په اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې راسره ولیکئ. تر بیا ښه وخت ښې چارې.